وی عیسی علیہ السلام په لار روانو شیطان ولا مخې له ورغی 15 خرې روان کړي و بارونه یې پیښ عیسی علیہ السلام ورته وی څه کوې شیطان ته وی سودا خرڅومه دې خرو باندې مې بارونه ایښي دي دا سوداګانې دي هغه خرڅوم وی ښه وی په دې خر څه دي وی په دې خر ظلم پروت دی وی دا به په چا خرڅوئ وی دا به په بادشاهانو خرڅومه ښه چې بادشاهي نم نو ظلم به پې خرڅوم چې بادشاهي نو هغه ظالمي چې بادشاهي نو هغه ظالم وی دا ظلم په بادشاهانو خرڅومه وی ښه دې دویم خر باندې دې څه بار کړي دي وی دې کې مې دا دویم خر چې دی په دې کې مې تکبر یخی دی کبر پکې پروت وی دا کبر په چا خرڅوئ وی دا په جواهراتو والا څوک چې د جواهراتو ملغلرو کار کوي دا تکبر دا کبر په هغې خرڅومه تکبر وی ښه وی په دې دریم خر دې څه یخي دي وی په دې مې حسد یخي دی حسد هم خرڅومه وی دا حسد په چا خرڅوئ وی دا په علماو خرڅومه حسد په علماو خرڅوم ښه چې دوی د یو بل سره بیا حسد شروع وی حسد په علماو خرڅوم رب زمونږ ته حفاظت وکړه رب مونږ ته بچ کړه رب حسد وی دا په علماو خرڅومه حسد به په علماو خرڅوم وی په دې بل خر د سره څه پراته دي وی په دې خیانت پروت دی وی دا خیانت په چا خرڅوئ وی دا به په دکاندارانو خرڅومه دا به په تاجرانو خرڅوم ربه زمونږ دکانداران ربه د خیانت نه محفوظ کړه رب مونږ علما د حسد نه محفوظ کړه ربه د دې سوداګانو نه مونږ بچ کړه ربه زمونږ به څه حشري حدیث مبارک کې راځي چې په چا کې حسد پروتي د 51 به د نیکو نه خالی پروتي ښه دې نیکۍ کوي او حسد یې ورله ختموي نیکۍ کوي او حسد یې ورله ختموي په 15 خر وی څه پراته دي بیا 15 بار د څه دی وی دا مکر و فریب دی مکر او فریب دوکي او بانی او مکر و فریب وی دا به په چا خرڅوئ وی دا به په زنانو خرڅوم مکر و فریب به زه په زنانو خرڅوم دوکي او دړاکي او بانی او دروغ او دا به په زنانو خرڅوم رب العالمین زمونږ ته نه حفاظت وکړه رب مونږه بچ کړه رب مونږ د دې نه محفوظ کړه رب دا ډېره لویه ګناه ده الله دې ته زمونږ حفاظت وکړي بس الله دې مونږ کې ایمانداري پیدا کړي ښه چې کومه بیه کې قسم وخوړه شي د هغې بیې نه برکت اوچت شي الله د نوم د بیو دپاره دی دا د قسمونو دپاره دی دا د سوداګانو د خرڅولو دپاره دی امام صاحب رحمت الله علیه کېناست دوو کسو منځ کې فیصله کوله یو وی په دم حق دی بل وی په ما نشته امام صاحب دته وی ګواهانو خیوي نشته را سره نو چې ګواهان نه نو منکر لره قسم دی امام صاحب هغه ته وی ته قسم خوري هغه وی خوره چې په قسم اراده وکړي امام صاحب پسې پاس وی قسم مه خوره ستا څومره مال دی خو دا وال خو زما په مخ کې په مال د الله په نوم قسم مه خوره زما د الله په نوم او نن چې دکاندار سودا خرڅوي نو لس قسمونه او قرآنونه په یو سودا کې لس قسمونه قرآنونه په یو سودا کې دا ډېره زیاته ګناه ده دوکي نه کوو د مؤمن په شان کې به دوکه نه ښه وی عیسی علیہ السلام په لار روانو شیطان ولا مخې له ورغی 15 خرې روان کړي و بارونه یې پیښ عیسی علیہ السلام ورته وی څه کوې شیطان ته وی سودا خرڅومه دی خرو باندې مې بارونه ایښي دي دا سوداګانې دي هغه خرڅوم وی ښه وی په دې خر څه دي وی په دې خر ظلم پروت دی وی دا به په چا خرڅوئ وی دا به په بادشاهانو خرڅومه ښه چې بادشاهي نم نو ظلم به پې خرڅوم چې بادشاهي نو هغه ظالمي چې بادشاهي نو هغه ظالم وی دا ظلم په بادشاهانو خرڅومه وی ښه دې دویم خر باندې دې څه بار کړي دي وی دې کې مې دا دویم خر چې دی په دې کې مې تکبر یخی دی کبر پکې پروت دی وی دا کبر په چا خرڅوئ وی دا په جواهراتو والا څوک چې د جواهراتو ملغلرو کار کوي دا تکبر دا کبر په هغې خرڅومه تکبر وی ښه وی په دې دریم خر دې څه یخي دي وی په دې مې حسد یخي دی حسد هم خرڅومه وی دا حسد په چا خرڅوئ وی دا په علماو خرڅومه حسد په علماو خرڅوم ښه چې دوی د یو بل سره بیا حسد شروع وی حسد په علماو خرڅوم
رب زمونږ ته حفاظت وکړه، رب مونږ ته بچ کړه، رب حسد وې دا په علماو خرڅومه، حسد به په علماو خرڅوم. وی په دې بل خر د سره څه پراته دي، وی په دې خیانت پروت دی، وی دا خیانت په چا خرڅوي، وی دا به په دکاندارانو خرڅوم، دا به په تاجرانو خرڅوم. ربه زمونږ دکانداران ربه د خیانت نه محفوظ کړه، ربه مونږ علما د حسد نه محفوظ کړه، ربه د دې سوداګانو نه مونږ بچ کړه، ربه زمونږ به څه حشري. حدیث مبارک کې راځي چې پچا کې حسد پروتی د 51 به د نیکو نه خالی پروتی ښه د نیکی کوي او حسد ورله ختموي، نیکی کوي او حسد ورله ختموي. په پنځم خروي څه پراته دي، دا پنځم بار د څه دی، وی دا مکر و فریب دی، مکر او فریب، دوکي او بانی او مکر و فریب. وی دا به په چا خرڅوي، وی دا به په زنانو خرڅوي، مکر و فریب به زه په زنانو خرڅوم، دوکي او دړاکي او بانی او دروغ او دا به په زنانو خرڅوم. رب العالمین زمونږ تېنه حفاظت وکړه، رب مونږ بچ کړه، رب مونږ د دې نه محفوظ کړه، رب دا ډېره لویه ګناه ده. الله دې ته زمونږ حفاظت وکړي، بس الله دې مونږ کې ایمانداري پیدا کړي ښه چې کومه بیه کې قسم وخوړه شي د هغې بیې نه برکت اوچت شي. الله د نوم د بیو د پاره دی، دا د قسمونو د پاره دی، دا د سوداګانو د خرڅولو د پاره دی. امام صاحب رحمت الله علیه کېناست، دوو کسو منځ کې فیصله کوله، یو وی په دمې حق دی، بل وی په ما نشته. امام صاحب دته وی ګواهانو ښایي، وی نشته را سره، نو چې ګواهان نه نو منکر لره قسم دی. امام صاحب هغه ته وی ته قسم خورې، هغه وی او وی خوره، چې په قسم اراده وکړي امام صاحب پسې تاسو وی قسم مه خوره، ستا څومره مال دی خو دا واله، خو زما په مخ کې په مال د الله په نوم قسم مه خوره، زما د الله په نوم. او نن چې دکاندار سودا خرڅوي نو لس قسمونه او قرآنونه په یو سودا کې وکړي، لس قسمونه او قرآنونه په یو سودا کې وکړي. دا ډېره زیاته ګناه ده. دوکي نه کوو، د مؤمن په شان کې به دوکه نه ښه